خبر امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو ته ښځینه مراجعین له حجاب پرته نوتلو اجازه نه ورکوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ ډیوی کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویلي چې وزارتونو له حجاب پرته ښځینه مراجعینو ته ورتګ اجازه نه ورکوي. دغه وزارت یو مدهالعمال مکتوب چې یو کاپي رسنیو ته رسیدلی راغلی چې ټولې ښځینه کارکوونکي د شرعي حجاب مراعات کړي. د کار دفترونه باید له نارینه‌و بیل وي. په دغه مکتوب کې راغلي چې نارینه کارکوونکي د نبوي سنتو برابر او لمونځونه په جماعت ادا کړي. امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په مکتوب کې یادول شوی چې هر وزارت ته یو پلاوی ارزولې پلټنې موخه ټاکل شوی دی، خو دولتي ادارې دغه وزارت نوې سپارښتنې چمتو کړي. دا مکتوب داسې مهال صادر شوی چې تر دې مهال ښځینه کارکوونکي دولتي ادارو ته نه دي غوښتل شوي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.